السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که چیرې له تاسو چې ستاسو د فیسبوک آی ډي پاسورډ هیر سوی وي، اوس تاسو خپل فیسبوک آی ډي نسئ خلاصولی، نو تاسو هیڅ مه پریشانه کیږئ. په دغه ویډیو کې به تاسو ته یوه طریقه در وښیم چې د هغې طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولی سئ چې خپل د فیسبوک هیر شوی پاسورډ مو معلوم کړئ یا هغې آی ډي ته نوی پاسورډ ور ولګوئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو ولر په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ. هغه که هر براوزر وي، نو زه یو براوزر خلاصوم. کله چې تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ، سمپل به بیا تاسو په هغه براوزر کې facebook.com ته ولاړ شئ، یعنې په هغه براوزر کې به تاسو فیسبوک خلاص کړئ. کله چې تاسو په هغه براوزر کې فیسبوک خلاص کړئ، نو ګوره لاندې بیا دلته یو اپشن ورکوي فارګوټن پاسورډ. نو په دغه فارګوټن پاسورډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په فارګوټن پاسورډ باندې کلیک وکړئ، نو بیا دا رقم شکل راځي. دلته ګوره پورته وایي انټر یور فون نمبر آر ایمیل اډرس. دلته وایي تاسو خپل د هیر شوي فیسبوک آی ډي ایمیل اډرس کې ولیکئ یا موبایل نمبر کې ولیکئ. که چیرې تاسو هغه آی ډي په موبایل نمبر باندې جوړه کړې وي، نو هغه موبایل نمبر دلته کې ولیکئ. او که چیرې تاسو هغه آی ډي په ایمیل اډرس باندې جوړه کړې وي، نو هغه ایمیل اډرس دلته تاسو کې ولیکئ. او که چیرې له تاسو سره نه هغه موبایل نمبر وي او نه د هغې آی ډي ایمیل اډرس وي، نو تاسو بیا هغه آی ډي نسئ ریکور کولی او هغې آی ډي ته بیا نوی پاسورډ نسئ ورلګولی. لازمي به له تاسو سره یا موبایل نمبر وي د هغې آی ډي یا به ایمیل اډرس در سره وي، بیا تاسو هغه آی ډي ریکور کولی سئ. نو ما چې کومه خپله فیسبوک آی ډي جوړه کړې ده، ما په موبایل نمبر باندې جوړه کړې ده، له ما چې د هغې آی ډي پاسورډ هیر ده، نو راځه زه اوس دلته خپل د فیسبوک آی ډي موبایل نمبر کې لیکم. نو ګورو دوستانو تاسو کتلی سئ ما خپل د فیسبوک آی ډي موبایل نمبر کې ولیکل. تاسو هم دلته خپل د هیر شوي فیسبوک آی ډي موبایل نمبر کې ولیکئ یا به ایمیل اډرس کې ولیکئ او لاندې په دغه سرچ بټن باندې به تاسو کلیک وکئ. کله چې تاسو په سرچ بټن باندې کلیک وکئ، دلته ګوره وایي سلیکټ یور اکاونټ، دلته به تاسو په خپل اکاونټ باندې کلیک وکئ. کله چې تاسو په خپل اکاونټ باندې کلیک وکئ، دلته ګوره وایي سینډ کوډ وی اس ام اس، نو په دې باندې به سمپل ور تاسو کلیک وکئ او بیا په دغه کنټینیو بټن باندې به تاسو کلیک وکئ. کله چې تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکئ، نو اوس به هغه ستاسې کوم نمبر سي د هغو نمبر ته به 6 عدده کوډ ولاړ سي. ګوره تاسو کتلی سئ ما ته هغه 6 عدده کوډ راغلی. لږ ور لیکلي هم دي، وایي پلیز چیک یور فون فار ټیکسټ میسج فرام 32665 with your code. Your code is 6 characters and length. یعنې دا کوډ چې موږ در لیږلی ده، دغه کوډ چې دی دغه 6 عدده غټ ده. نو دغه رقم هغه کوډ دلته ګوره ما ته راغلی. اوس به سمپله تاسو هغه کوډ دلته کې ولیکئ. نو زه راځم دلته اوس هغه کوډ کې لیکمه. نو ګورو دوستانو تاسو کتلی سئ ما هغه کوډ کې ولیکئ. نو دغه رقم که چیرې تاسو په ایمیل اډرس باندې جوړه کړې وله، نو بیا په هغه ایمیل اډرس باندې دغه 6 عدده کوډ ځي. او کوم چیرې په موبایل نمبر باندې جوړه کړې وه، نو په هغه موبایل نمبر باندې بیا هغه 6 عدده کوډ ځي. نو سمپل هغه کوډ به دلته تاسو کې ولیکئ او بیا په دغه کنټینیو بټن باندې به تاسو کلیک وکئ. کله چې تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکئ، دلته ګوره وایي انټر ا نیو پاسورډ. اوس مو خپل فیسبوک آی ډي د هر نوی پاسورډ ورلګوئ، هغه پاسورډ تاسو ورولګوئ. نو زه راځم اوس خپل فیسبوک آی ډي ته نوی پاسورډ ورکوم. نو ګورو دوستانو تاسو کتلی سئ ما خپل فیسبوک آی ډي ته نوی پاسورډ ورکړئ. نو سمپل به دغه کنټینیو بټن باندې بیا تاسو کلیک وکئ. کله چې تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکئ، نو ګورو تاسو کتلی سئ چې دلته راغلی وایي پاسورډ چینجډ، پاسورډ بدل سو او نوی پاسورډ ولګېدی. او تاسو ګوره په خپله دلته کتلی سئ چې زموږ آی ډي موږ ته خلاص. سمپل په دغه سټې لوګډ ان په دې باندې تاسو ټیک مارک ولګوئ او په دې کنټینیو بټن باندې به تاسو کلیک وکئ. دغه رقم په ناټ ناو بټن باندې تاسو کلیک وکئ. نو ګوره دوستانو تاسو کتلی سئ چې ګوره ما خپله آی ډي خلاصه کړه. نو که چیرې له تاسو چې هم ستاسو د فیسبوک آی ډي پاسورډ هیر سوی وي، اوس تاسو خپل فیسبوک آی ډي نسئ خلاصولی، نو د دغه طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره خپل د فیسبوک آی ډي خلاصولی سئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.